بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، د ژوند کولو د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی چې ته به د خلکو د احساساتو خیال ساتي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په خپلو ویناو کې د خلکو د احساساتو د خیال ساتلو حکم کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی، د ابن ماجه حدیث دی، لا تدیم النظر الی المجذومین. تاسو هغو کسانو ته چې هغوی د پیس یا د برګي په مرض باندې اخته وي نیغ نیغ مه ګورئ. پیس یا برګی داسې یو ناوړه مرض دی چې په دې مرض د اخته کسانو مخونه او نور وجود ډیر غلیظ وي. نو له دې امله هیڅ مناسب نه ده چې د برګي په مرض د اخته کسانو خواته ورشئ او هغو ته رډ رډ لیدل پیل کړئ. که داسې مو وکړل نو هغه ته به خپله ناروغي او نیمګړتیا ور یاده شي او په دې کار به ډیر خفه شي. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی، لا تدیم النظر الی المجذومین. د ابن هشام سیرت لیکي، یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر رضی الله تعالی عنه د پلار ابو قحافه سره ډیره ښه او د کرم څخه ډکه معامله وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مکې مکرمې د فتحې لپاره د نورو مسلمانانو سره یو ځای مکې مکرمې ته راغی، نو ابو قحافه چې دا وخت ډیر زوړ او نابینا هم و، خپل یو واړه زوی ته وویل، ما د قبیس غره لوړې څوکې ته ویسه تر څو وګورم چې دا رښتیا دي او که دروغ، ځکه خلک وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم راغلی دی. هغه پلار له ځان سره او د غره څوکې ته وختل. ابو قحافه پوښتنه وکړه، زویه آیا تا ته څه تر سترګو کیږي؟ ځواب یې ورکه، پلار جانه زه یو لوی لښکر وینم چې مکې خواته را روان دی. ابو قحافه وضاحت وکه او ویل، دا په اسونو سپور لښکر دی؟ بچی وویل، تر ټولو وړاندې یو کس دی چې ښي او چپ خواته ځغلي. پلار یې وویلې، بچیه دا د هغوی لښکر مشر دی چې سپرو کسانو ته لارښودنه کوي. بچی یې په پوره جوش سره وویلې، پلار جانه قسم په الله لښکر خپور شه. ابو قحافه زر ځواب ورکه، بیا خو به لښکر مکې ته رسیدلی وي، ما زر تر زره کور ته ورسوه. خلک وایي چې هر څوک په کور کې وي هغه لپاره امان دی. دواړو د کور په لور منډه واخیسته، خو وړاندې له دې چې کور ته ورسي په اسونو سپرو سره مخ شول. ابو بکر رضی الله تعالی عنه د خپل پلار خواته راغی، هغه یې له لاسه ونیو او جماعت ته یې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته یووړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ابو قحافه ولید نو ډیر زوړ شوی و، هډوکې یې کمزوري و او قوت یې له منځه تللی و. خو ابوبکر رضی الله تعالی عنه خپل پلار ته یوازې د محبت په سترګو لیدل، ځکه د څو کاله وړاندې خپل پلار سره مخه ښه کړې وه او د خپل مقدس دین په خدمت کې بوخ شوی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته ولیدل او د ده لوړې مرتبې د اظهار په کولو سره ویل، مشر به دې په کور کې کینولی وی، زه به پخپله د ده خواته ورغلی وی. ابوبکر رضی الله تعالی عنه پوهیده چې مسلمانان د جنگ په حال کې دي
رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی مشر دی. له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وخت کم او کار ورته ډیر دی، نو ځکه یې مناسب وګڼله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تر کوره د ورتللو تکلیف ورنه کړي. ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه مننه وکړه او ویل ای د الله رسوله څه اړتیا ده چې ته زما د پلار ابو قحافه خواته ورشي، د ده فرض جوړیږي چې ستا خواته پلی راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو قحافه خپلې خواته کیناوه، په سینه یې ورته لاس راښکه او ویل اسلام قبول کړه. د ابو قحافه څیره سره شوه او پرته له ځنډه وویلې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. ابو بکر رضی الله تعالی عنه د خپل پلار په اسلام راوړلو ډیر خوښ شو، دومره خوشحاله شو چې د ډیرې خوښۍ څخه ځان نشه قابو کولی. د ابو بکر رضی الله تعالی عنه د خوښۍ او خوشحالۍ هیڅ اندازه نه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ابو قحافه په سر او ګیره کې سپینو ویښتو ته وکتل، نو صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم ته یې وفرمایل د ده د ویښتو رنګ بدل کړئ، البته سیاهي پرې مه لګوئ، یعنې توروئ یې مه. هو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خلکو سره د معاملاتو پر وخت د هغوی د ذاتی نفسیاتو او احساساتو همدغسې خیال ساته، نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د خپلو یارانو په خپل ژوند کې کامیاب ول. همدارنګه په کومه ورځ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې ته ننوت، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لښکر په څو برخو وویش. د انصارو د ډلې بیرغې جلیل القدر او بیویرې صحابي سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه ته په لاس کې ورک. سعد رضی الله تعالی عنه چې کله د مکې مکرمې خلکو ته وکتل، نو همغه خلک یې تر سترګو شول چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د جنگ اعلان کړی و. په رسول الله صلی الله علیه وسلم یې د مکې پراخه ځمکه تنګه کړې وه، خلک یې په زوره منع کړي و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې شي. سمیه رضی الله تعالی عنها هم دوی په شهادت رسولی وه، یاسر هم دوی شهید کړی و. همدغه خلک ول چې سیدنا بلال رضی الله تعالی عنه ته ډول ډول تکلیفونه ورکړي ول. د سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه په خوښه مکوال د دې وړ و چې بدل ترې واخیستل شي، نو په ډیر جوش او ولوله یې په لوړ غږ وویل اليوم یوم الملحمة اليوم تستحل الحرمه. نن د وینې تویونې او د مرګ او ژوبلې ورځ ده، نن حرمت حلال دی. د سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه دا خبره چې قریشو واورېدله، نو ډیره سخته ورته تمامه شوه او ویرې ونیول. فکر یې وکړه چې سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه د قریشو په منځ کې په مرګ ژوبله لاس پورې نه کړي. په همدې مخه د قریشو یوې ښځې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار کې ایثار که او د سعد رضی الله تعالی عنه په اړه ورته شکایت وکړه. ښځې فی البدیهه شعر ووایه یا نبی الهدى الیک لجا حی قریش ولات حین لجا حین ضاقت علیهم سعة الارض وعاداهم اله السما. ای د هدایت نبی، قریش له تانه د مرستې غوښتونکي دي، په داسې حال کې چې اوس د مرستې غوښتلو وخت نه دی. ځمکه سره له پراخي په هغو تنګه شوې ده او د آسمان رب له هغو څخه ناراضه دی. بیا یې ورزیاته کړه ان سعدا یرید قاسمة الظهر باهل الحجون والبطحه. سعد د جبل حجون په شاتنۍ برخې او د بطحا په خلکو ملاماتې حمله کول غواړي. د هغه خزرجي د غصې حد دا دی که وس یې ورسي نو په موږ به د غشو او نیزو باران وکړي. ته هغه ایثار کړه، هغه اسد دی، هغه زمری دی چې خوله یې په وینو سره ده. که چیرې هغه بیرغ په لاس کې واخیست
او پر موږ یې حمله وکړه او خپلو ملګرو ته یې هم غږ وکړه نو د بطحا په شیله کې به د قریشو حال د ځمکې د هغې برخې په څیر وي چې د وینځو لاسونو ته ورشي. هغه له بربنډې تورې سره ولاړ دی او د قریشو وژل غواړي، هغه د ګونګ مار په څیر شوی. دا د دې ښځې خبرې وې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا اشعار واوریدل نو په قریشو یې رحم وکړ. دا یې غوره ونه ګڼله چې دغه ښځه مایوسه رخصت کړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه څخه بیرغ واخیست، خدای هم نشو خفه کولی. له دې امله یې سعد رضی الله تعالی عنه ته حکم وکړه زوی ته دې بیرغ ورکه، زوی ته دې بیرغ ورکه چې دا بیرغ ستا له خوا ونیسي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حکم مطابق سعد رضی الله تعالی عنه بیرغ خپل زوی قیس بن سعد ته ورکه. هغه بیرغ په لاس کې کلک او په همدې ترتیب په مکې باندې ورننوتل. سعد رضی الله تعالی عنه او زوی څنګ په څنګ روان و. سعد رضی الله تعالی عنه هم خفه نشو، ځکه قائد همغه دی خو یوازې د بیرغ نیولو له تکلیف څخه بچ شوی دی او د ده لخوا بیرغ د ده زوی په لاس کې نیولی دی. قریشو چې ولیدل بیرغ له سعد رضی الله تعالی عنه سره په لاس کې نشته نو ډیر خوښ او ډاډه شول. او که غواړئ چې دواړه ډلې خوشحاله وساتئ نو همدغه غوره لاره ده. هڅه وکړئ چې څوک له لاسه ورنه کړئ. ټول خلک له ځان سره وساتئ که څه هم د هغو فکري غوښتنې او مزاجونه مختلف وي. هو که ته خپل منې او د بل چا نه منې، د خپل د احساساتو خیال ساتې، د بل د احساساتو خیال نه ساتې، نو په ژوند کې به د تل لپاره ناکامې او د خپل ژوند نه به کله هم خوند وانخلې او د ژوند په زرینو اصولو باندې به هم کله پوه نشي. هو که د نورو د احساساتو خیال وساته، د هغوی درناوی او عزت دې وکړه، د ژوند په زرینو اصولو به هم پوه شي او د خپل ژوند نه به خوند هم واخلي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه د ژوند د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی چې د خلکو د قدر او قیمت احساس به کوي. دا د انسان په خټه کې غږل شوي چې تل غواړي نورو ته د ځان په اړه د قدر او قیمت احساس ورکړي. ځینې وخت خو په دې خاطر ډول ډول نخرې او حرکتونه هم کوي چې د خلکو پام ځان پلو ته راواړوي او ځان پلو ته د خلکو د پام اړونې په مخه سترې سترې کیسې جوړوي، سترې سترې کارنامې کوي تر څو خلک ده ته پاملرنه وکړي او یا هم ده ته په لیدو سره د حیراني او خوښي اظهار وکړي. لکه نن ورځ په ځینې کسانو کې موږ دا اعمال وینو. بس په دې هڅه کې دي چې ځان څنګه مشهوره کړي، چا پسې بد ووایي، د چا غیبت وکړي، چا پسې بهتان وکړي. هدف دا وي چې څنګه د خلکو ترمنځ ځان مطرح کړي او ځان مشهوره کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسانی مزاج دې پلو ته هم ډیره پاملرنه کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به د ملاقات پر وخت هر ملاقاتی دا احساس او خیال کوه چې د ده مسئله د محمد رسول الله مسئله ده. ده به داسې محسوسوله چې د ده د ستونزې او پریشانی په اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دومره فکر کوي لکه څومره چې دا په خپله فکرمند دی. یوه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جمعې خطبه ویله. دې وخت کې یو کس د جماعت له ور څخه رادننه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکه چې یو کس راغلی او له تا څخه د دین په اړه معلومات ترلاسه کول غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغلی کس ولید نو هغه یو صحرایي سړی و او دا هم کیدی شوه چې د خطبې تر پایه صبر هم نه وی کړی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له منبر نه راکوز شو، له ده سره په خوا کې کیناست او د دین د احکامو په بیانولو یې ورته پیل وکړ. صحرایي او اطرافي چې په خبره سم پوه
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته پورته شو او پاتې خبرو ته یې ادامه ورکړه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زغم او متحمل مزاجي هیڅ اندازه نه وه. صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم هم له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه همدغه زده کړه کړې وه. هغوی به هم خلکو ته د هغوی د قدر او ارزښت احساس ورکوه، د هغوی معاملې ته اهمیت ورکوه او د هغوی په غم او ښادي کې به ورسره شریکېده. کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه چې دغه وخت ډیر زوړ شوی و، سترګې هم کمزورې شوې وې، هډوکې هم زاړه او کمزورې شوي وه. د خپلې ځواني یادونه یې تازه کول او خپلو ملګرو ته دا قیصه کوله چې زه ولې او څنګه د تبوک له غذا نه پاتې شوم. او کله چې پاتې شوم نو له ما سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیرته راتګ پر وخت سلوک څنګه و. دا پیښه پخپله کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه داسې بیانوي. دا پیښه د احادیثو په کتابونو کې موجوده ده. کعب بن مالک فرمایي د تبوک غذا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وروستنۍ غذا وه. ډیره ګرمي وه، فصلونه او میوې پخې وې، فصلونه ریبلو ته تیار ول او میوې ټولولو ته تیارې وي. کله چې زه د تبوک له غذا نه پاتې شوم نو په ظاهره کې خوشحاله وم. له دې مخکې هیڅکله له ما سره دوه سپرلۍ نه وې پیدا شوې. د دې جنگ په وخت کې له ما سره دوه سپرلۍ هم پیدا شوې وې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک عادت چې د نورو عامو خبرو په څیر به یې جنگي خبرې په عامه توګه نه رسوا کولې او نه به د دې په اړه چاته سم معلومات ورکول. د دې جګړې له نورو جګړو سره عمده توپیر همدغه و چې یو خو دغه جګړه په ډیره سخته ګرمي کې منځته راغلې وه او بله دا چې د دې جګړې میدان ته ورتګ هم ډیر ستونزمن کار و. په لاره کې ډیر خطرناک ځنګلونه او دښتې پرتې وي. د ولږې او تندې ډیره خطره وه او بله دا چې د کفارو شمیر هم ډیر و. له همدې امله دا غذا هم د اسلام په تاریخ کې یو ځانګړی مقام لري. په دې غذا کې د مسلمانانو شمیر هم ډیر و او په اسانه توګه شونې نه وه چې د ټولو نومونه په لست کې ولیکل شي. دا هم شونې نه وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له هغو خلکو نه خبر شوی وی کوم چې له جګړې څخه پاتې و. یوازې هغه وخت به خبرېده چې وحی به ورته وشوه. دا غذا په داسې وخت کې وشوه چې میوې او فصلونه پکې پخېدل. په خاصه توګه سورو ته به د خلکو ډیر زړه کېده تر څو پکې ډډه ووهي او آرام وکړي. په دې وخت کې زما طبیعت هم همدغه و چې چیرته ګوشه ځان ته یو سوری په نښه کړم او آرام پکې وکړم. کعب بن مالک وایي سهار به رسول الله صلی الله علیه وسلم او نورو صحابه و کرامو د جهاد لپاره تیاری کوه او د سفر لپاره به توښه اخیستله. زه به هم سهار ووتم مګر زړه به مې نه کېده چې د تللو لپاره څه واخلم. فکر به مې کاوه چې کله روانېدو نو په یو ګړۍ کې به هر څه واخلم او روان بشم. ټوله ورځ به مې په اخوا دېخوا تیره کړه. ماښام به بیرته کور ته راستون شوم او په کور کې به مې ډډه ووهله. په همدې ترتیب شپې او ورځې تیرېدلې او هغه ورځ راورسېدله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو د سفر ټول اسباب برابر کړل. نه یوازې دا چې اسباب برابر کړل بلکې د تللو لپاره یې تیاری هم ونیوه. مګر زما حالات د مخکې په څیر و او هیڅ سودا مې نه وه اخیستې، هیڅ تیاری مې نه و نیولی. لنډه دا چې مسلمانان د تبوک په لور روان شول. خو زه همغسې وم او زړه مې نه کېده چې له دوی سره ولاړ شم. فکر به مې وکړه پرېږده چې دوی لږ لرې لاړ شي نو زه به وروسته ورپسې ورشم او په دې لار کې به ورسره یو ځای شم. همداسې مې وکړل. مسلمانان لاړل او زه په کور کې پاتې شوم. مسلمانان ډیر لرې ورسېدل خو زه لا هماغسې په کور کې وم او زړه مې نه کېده چې ور روان شوی وی تر دې چې هغوی د تبوک میدان ته ورسېدل او زه لا په کور کې وم.
کله چې ما ته معلومات وشو چې لښکر تبوک ته ورسید نو ډیر خفه شوم او له ځان سره مې وویلې همدا اوس به د تللو تیاری وکړم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو سره به یو ځای شم مګر دا هم زما له لاسه ونه شول او بیا هم په تلو کې پاتې راغلم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم له تللو وروسته به چې زه بازار ته وتلم نو ځان به راته ډیر بد ښکاره شو ځکه ما به په بازار کې له ګوډانو ړندو او کمزورو خلکو څخه پرته نور څوک نه لیدل او یا به مې هغه خلک لیدل کومو به چې د مسلمانانو ترمنځ د نفاق اور بلوه د دوی له لیدلو وروسته به ځان راته ډیر بد ښکاره شو او ځان سره به خجالت شوم ځان ته به مې ویل دا دې څه وکړل کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک میدان ته ورسید او مسلمانان یې په یو کړۍ کې راټول کړل نو زما نوم یې واخیست او غږ یې وکړه کعب بن مالک څه کوي او چیرته دی دا به واورو قدرمنو اوریدونکو خو په بلې خپرونه کې نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ